د خیبر پختونخوا د قبایلی امورو او د انډستریل نگران صوبایي وزیر سید امیر عبدالله د مومن ضلعي دوره وکړه او دوی په هډ کوارټر غلنۍ جرګه حال کې مومن قبایلی جرګې ته وینا وکړه او ویل چې د انضمام په وخت کې قبایلو سره وادي نه پوره کول د تیرو حکومتونو ناکامي ده او قبایلو سره زیاتې دي. د ضلعي انتظامی لخوا د ډي سي مومن احتشام الحق لخوا صوبایي نگران وزیر ته د مومندو په حق لا پینګ ورکړی شو. وروستو جرګه حال کې جرګه وشوه چې پکې ډیپټي کمشنر مومن احتشام الحق، اے ډي سیز، اے سیز، ډي پی او مومن ایاز خان، د اپر مومن چیئرمین مولانا تاج ولی خان، سیمایز مشرانو او سرکاري اهلکارو ګډون وکړو. جرګه کې ملک حاجی ریحان حلیمزی، چیئرمین مولانا تاج ولی خان، نوجوان حمید الله خان، د پی 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 جنرل سیکرټري وحید مومن او نور مشرانو د سیمې کشالي بیان کړي چې پکې د افغانستان د ګورسل لارې بندش، د کړپی او سرحدي سیمې سړک، د سکلو اوبه، د سکالرشپ او طالب علمانو د پاره د مومن ډیم نه د ترانسپورت سہولت او یو شمیر نورې کشالي شامل وي. امید لرو چې په دې کوم روډ باندې منسټر صاحب تاسو او مزل وکړو، سفر وکړو د یکاون نه د غلنۍ پورې دا تقریبا 14 کیلومتر روډ دی. د فنډ د نشوالي په وجه باندې دا روډ د تیرو دریو کالو نه تقریبا چې همدغه رنګې پروت دی، ټیم په ټیم لږ دی فنډ راځي، خو د اوسه پورې دا مسله حل نه شوه. نو زموږ تاسو نو دا امید دی چې په دې لار باندې، په دې سړک باندې، په دې کنډراتو باندې تاسو سفر وکړو، نو چې تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. زموږ د مومن قوم همدا امید دی چې تاسو به اولنی اډر انشاءالله همدا ایشو کوئ چې دې سړک دپاره کوم فنډ دی چې هغه ریلیز کړئ. قبایل بالعموم او بالخصوص ضلع مومن د ډېر وخت راسې دا پسمانده پاتې شوي دي او په دې باندې داسې حالات تیر شو چې هغه حالات ټول ستاسو مخې ته دي. زمونږ کورونه وران شو، حجرې مو ورانې شوې، جوماتونه مو وران شو. هغه ملک او هغه سپین ږیری چې هغه په حجره کې په دسترخوان لګېدلی و، هغه خیمو کې کېناسته، هغه ای ډي پي شو. خو دغه سخته، دغه تکلیف، دغه علاقه بدري، دغه آی ډي پیز چې موږ په خیمو کې څومره سخت تکلیفونه تیر کړه، زما ملک تیر کړه، زما ملا تیر کړه، زما سپین ږیري تیر کړه، شهادتونه یې ورکړه، وینې یې ورکړې. دا صرف او صرف د دې خاورې دپاره، د دې ملک دپاره دا قرباني موږ ورکړه، د دې وطن دپاره دا قرباني زموږ مشرانو ورکړه، زموږ آبا او اجدادو ورکړه. خو د هغې سره سره زموږ د مشرانو د نوجوانانو دا امید و چې انشاءالله د دې قربانۍ نه بعد، د دې نه بعد به په موږ باندې یو ښه وخت راځي. جرګې ته د نگران صوبایي وزیر سید امیر عبدالله وینا وه چې نگران صوبایي وزیر اعلی د ټولو قبایلي سیمو او مومن ضلعې دپاره د انضمام په وخت کې اعلان شوی رقم او د ترقۍ کارونه وفاقي نگران وزیر اعظم ته په ګوته کړي دي او صوبایي نگران حکومت د مومندو په پیښو کشالو د حل کولو کوشش کوي. قاری صاحب چې کوم تلاوت وکړو په هغې کې هغه په آیتونو کې دې نه شروع کړه چې مونږ تا ته ډېر نعمتونه درکړي. انسان ته مخاطب دی الله تعالی چې ډېر نعمتونه په دې آفاقو کې ما تا ته ډېر نعمتونه درکړي، دا ستا د دغه دپاره مې درکړي. ما سوچ کو چې زه ناست وم چې کله دا تلاوت مې ډېر ښایسته تلاوت چې دا خبره د مومندو په دې سیمه ډېره صحیح ده. د الله تعالی دا نعمتونه واقعي چې زموږ چار چاپېره کړي. خو هغې سره یو بل آیات تاسو تلاوت چې په اوبو کې چې دنه مونږ ډېر غلی دی. دویم ورپسې آیات دا ما وختي ډي سي صاحب نه تپوس وکړو. ډي سي صاحب ما ته وویل ما لومبې د اوبو تپوس وکړو چې څه مسله ده. هغه وویل چې کال کې 21 ورځې باران کېږي کل مونږ چې کوم دین وړاندې صوبایي نگران وزیر اعلی قوله لونګۍ هم په سر کړې شوه او د ډي سي مومن لخوا دوی ته شیل هم ورکړی شو. د جرګې په آخره کې د فلسطین د ملک او د سیمې د سلامتۍ او ترقۍ دپاره دعا هم وکړی شوه. په دې موقع د سکیورټي هم ګامونه پورته کړی شوي وو. د مومن قبایلي ضلعې نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومن.